سلام. د ارتور شوپنهاور چې یو الماني فیلسوف ته د هغو غوره خبرې مو تاسو ته راټولې کړي. ثروت داسې ده لکه د سمندر اوبو چې هر څومره یې څښي په همغه اندازه تږی کیږي. همدا مسله د شهرت په باره کې هم صدق کوي. ژوند د ځوانانو له نظره یو ابدي راتلونکی دی او د زړو له نظره بیا فقط یوه لنډه ګذشته ده. هر سړی چې کله تنها وي په کاملا توګه خپله وي. ټول د ژوند نعمتونه دومره د صحت او سلامتۍ تر تاثیر لاندې دي چې یو سالم ګدا خوشبخت دی تر یو بیمار باچا. واده د حقوقو مساوي تقسیم دی او د مسؤلیتونو 2 برابر کېدل دي. خوشبختی بهترین شکل د سلامتی ده. څوک چې تنهایی نه خوښوي ازادي هم نه خوښوي. کله چې مو د چا باور له لاسه ورکړ هغه مو د تل لپاره وبایله. په یاد ولرئ څوک چې ناپوهانو ته لیکل کوي د هغه مخاطبین ډیر زیات وي. د نورو په مصلحت واده کول په دوزخ کې ژوند کول دي. په هرو 100 نفرو کې یو نفر د بحث ارزښت لري. پرېږدئ چې هر څه ووایي ځکه هر څوک آزاد دی چې احمق واوسي. هغه څه چې لرو د هغه په باره کې فکر نه کوو او هغه څه چې نه لرو تل دغه په اړه فکر کوو. انسان له اجتماع سره مینه نه لري بلکې له تنهایی نه متنفر دی. په کوم شي چې دښمن باید پوه نشي هغه د دوست هم مه وایه. د کامیابۍ لپاره له 3 مرحلو څخه باید تیر شي. په شروع کې له ریشخند او تمسخر سره مخامخ کیږي، بیا سخت مخالفت او خشونت تر سره کوي او بالاخره در باندې باور کوي او درته تسلیمیږي.